بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د هیډر نورې برخې ورلوستئ، راشئ دې برخو ته. که چېرې موبایل مو آنلاین په چېرې راوستلی شئ ګو ټو هیډر یا ګو ټو فوټر. اوس په فوټر کې هیډر ته تللی شئ، پریویس او نیکسټ هیډرانو ته تللی شئ. لینک ټو پریویس دا په نمبر کې ولولو. ډفرنٹ فرست پیج اول صفحه به فرق وکړي. صحیح ده. تاسو وینئ په اول صفحې کې به دا حالت نه وي، په نورو صفحو کې شته. تاسو وینئ چې اول صفحه فرق وي. اوډ او ایون هم فرق وکړي، تا په جفت فرق وکړي. بل صفحې ته یو رقم رنګ لري او جفت یې بل رقم. صحیح ده. تاسو وینئ چې په دې صفحې کې شته، په نورو صفحو کې نشته. شو ډاکومنټ ټکس دا چې تاسو وینئ دلته چې زه څه شی لیکم ټکس نه معلومېږي. که غواړم چې ټکس هم وګورم دا ټکس نه معلومېږي. دا فقط د دې په خاطر ده چې موږ عنوان شو واضح ورکړو. دلته سایز کولی شئ، دلته هم سایز کولی شئ. د فوټر لپاره ده الاینمنټ ده چې په کوم طرف ته وي، د ټاپ پوسټ. تاسو دا لوستي وو، دلته الاینمنټ انتخاب کړئ، مارجن انتخاب کړئ، په ډاټ په شکل په څه شکل یې غواړئ، دا د ټاپ باندې هماغه خبره ده. دا برخه کلوز کړئ، هماغه معلومات چې مو جوړ کړي هماغه به ټول ده پاتې شي. بل بیا به راشو انزرټ ته. بیا فوټر برخه ده. فوټر او هیډر ډېر خاص فرق نه لري. تاسو کولی شئ چې خپله موضوع ته هم هیډر جوړ کړئ. دا مشخصات چې وو له دې څخه استفاده وکړئ او دلته یو فوټر ورکړئ په لاندې حصې کې. معمولا په فوټر کې ډېر خلک پیج نمبرز راولي. اوس به فقط دلته به باټم اف د پیج انتخاب کړئ، هغه خپله په فوټر کې دی. تاسو وینئ چې بیا په دې به زیات خبرې وي. بل پیج نمبرز دی. پیج نمبر به اول زه یو نوی صفحه واخلم، کنټرول ان، دلته به مساوي رنډ 50 پاراګراف واخلم، انټر وکړم. تاسو وینئ چې زما سره ډېرې زیات صفحې جوړې شوې. اکثر خلک په دې کې مشکل لري. هغه مثلا 3 صفحو ته غواړي یو رقم عدد ورکړي، نور صفحو ته غواړي بل رقم عدد ورکړي، یوه صفحه غواړي خالي پاتې شي. تاسو دې حل لاره څرنګه ده؟ تاسو راشئ صفحې ته، دا دویمه صفحه ده. تاسو راشئ دغه ته کلیک وکړئ. مثلا زه به دلته کلیک وکړم. تاسو راشئ لی اوټ ته، دلته پیج بریک لیکلي، تاسو ولیکئ چې نیکسټ پیج، دلته یو بریک ترمنځ ده. اوس بیا راشئ پیج نمبر ته، دلته ولیکئ انزرټ پیج نمبر، کوم ځای کې پورته لاندې هر څه چې تاسو په پیج نمبر غواړئ هغه ولیکئ. زه غواړم باټم اف د پیج، لاندې حصې په کوم ځای کې منځ کې څنګ کې زه منځ کې. تاسو وینئ چې دلته پیج نمبر راغی. تاسو راشئ فارمټ کولی هم شئ، فارمټ ولیکئ. په انګلیسي ډول غواړئ، په 1 2 3 غواړئ، الف ب غواړئ، هر یو ډول انتخاب کړئ. دلته لیکلي سټارټ دی، له کوم ځای څخه شروع وکړئ، له یو څخه شروع وکړئ. دا بل لینک ټو پریویس ورڅخه لرې کړئ. بیا په دې صورت کې به مخکیني صفحو کې به نمبر نه وي. دلته هم نمبر څخه مشکل نه لري. دا پاک کړئ، دا به ټولو لپاره پاک شي. په دې برخه کې یو نمبر نشته او په لاندې حصو کې نمبر موجود ده. او زه غواړم چې وروسته له دې څخه بل نمبر ورکړم. صحیح ده. له دې صفحې څخه وروسته بل نمبر غواړم چې ورکړم. دا دویمه صفحې څخه وروسته نور نمبر غواړم. راشئ دلته کلیک وکړئ، لی اوټ ته راشئ، بریک ته راشئ، بیا هماغه نیکسټ پیج انتخاب کړئ. دلته دا صفحه اوس بریک شوه. بیا راشئ پیج نمبر ته، انزرټ ته، پیج نمبر کلیک کړئ. راشئ مثلا هر ځای چې انتخابوئ. صحیح ده. زه به بیا هماغه راشئ ډول انتخاب کړم. دلته غواړم چې الف ب راشي. صحیح ده. فارمټ ته راشئ، دلته الف ب ډولونه انتخاب کړئ، د الف ب جیم انتخابوم. دا به انتخاب کړئ، خو لینک ټو پریویس ډول څخه لرې کړئ. تاسو وینئ چې په دې صفحې کې الف راغلی، په مخکې صفحې کې 2 راغلي، په نورو صفحو کې شمارې راغلي، یو راغلی. هغه مخکینی صفحې چې دي هغه خالي دي. دا ډېر مهم خبره ده. په دې باندې اکثر خلک په دې کار کې غلطېږي. تاسو کوشش وکړئ چې دا مهم خبره په دې خاطر مې ډېر وخت باندې تېر کړو. په پیج نمبر پوسټ وایي په ټکسټ باکس. دا په ټکسټ باکس کې تاسو ټکسټ باکس جوړ کړئ، دلته خط ولیکئ. که څوک غواړي کارتونه په ورډ کې ډیزاین کړي، پبلیشر کې خو اسانه ده. که په ورډ کې غواړي ډیزاین کړي، بیا تاسو ټکسټ باکس واخلئ. په ټکسټ باکس منځ کې شیپ واخلئ، شیپ منځ کې دلته عکس فل کړئ او نور خط سره ولیکئ. دا کارتونه ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ دلته جوړ کړئ. بل ورډ آرټ ده.
کویک پارټس دي. کویک پارټس به بله ویډیو کې تشریح کوم. ورد آرټ دا د خط لپاره خاص ډیزاینونه دي چې په نورو پروګرامونو کې هم وو. تاسو راشئ دلته یا خط انتخاب کړئ یا خپله یو خط پکې ولیکئ. زه راځم یا خپل نوم یو خط پکې لیکم. دا آرټ ده مثلا لیکم چې سمې امیري. دا خاص فارمټونه دي د خط په خاطر. د دې ګټه دا ده چې په دې کې تاسو هماغه 3D حالتونه هم لیکولی شئ او نور دا برخې مو زده دي، هماغه ټول برخې پکې کولی شئ. زه به راشم بیا زیډ ته. ورد آرټ مو ولوستو. کویک پارټس دي. کویک پارټس به مکمل ډول په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم.